سلامونه نیکی هیلو مو هرکله کوم دوستانو خدای دې استاد بهاز زموږ په شان روغ رمټ او د صحت په جامه کې پټ هستي دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ د یوې ویډیو کوم های سیز دی یا کوم غټ ام بي سیز دی هغه څنګه کولی شو کم کړو او بغیر دې نه چې د هغې ویډیو کوالټي ختمه شي یعنې سره په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ د یوې ویډیو سیز څنګه راکمو چې د هغې ویډیو کوم کوالټي چې ده یا کوم کیفیت چې د هغه له منځه لاړ نه شي زه دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم دوستانو ویډیو ته اخر وګورئ که چیرې مو ویډیو خوښه شوه له ملګرو سره یې سره شیر کړئ دوستانو او دا کومې ویډیو ګورئ دوستانو د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن سره ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي دوستانو دغه ویډیو کنفرسر کوم اپلیکیشن چې تاسو یې وینئ په د شین رنګ کې چې ده دوستانو دا به تاسو په پلی سټور کې هم کولی شئ تاسو فایده کړئ چې تاسو پلی سټور کې فایده نه کوي دوستانو د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک کې هغه نه کول شي بل اسانه سره تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو دوستانو زه ویډیو غټونو څنګه کولی شو په دې ویډیو کې موږ څنګه د دې ویډیو سیز څنګه کمولی شو او بغیر دې نه چې دغه ویډیو کیفیت خراب شي یعنې دوستانو په دې سره به موږ بل اسانه کولی شو چې د ویډیو سیز مثال خبره 100 ام بي وي موږ هغه 50 40 دردش په راولو بغیر دې نه چې هغه ویډیو کیفیت له منځه لاړ شي یعنې ایچ ډي کوم د ویډیو کیفیت چې ایچ ډي وي چې هغه خراب هم نشي او کیفیت یې له منځه هم لاړ نشي دوستانو ټول مخکې دوستانو تاسو د اپلیکیشن راخلاص کړم چې دا راخلاص کړئ دوستانو تاسو ته داسې یو صفحه راسي په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ کنفرسر ویډیو ده کټ کولی شئ تاسو فس کولی شئ یعنې تیزولی شئ نو دوستانو دلته تاسو ایکسټراکټ ام پی 3 کولی شئ یعنې ام پی 3 ته چینج کولی شئ فلای ویډیو کولی شئ شیر کولی شئ ډیلیټ کولی شئ کې کورف ویډیو کولی شئ دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده او ډېر ښایسته ټمپلیټ یا اپشنونه لري دوستانو په دې اپشنونو سره تاسو کولی شئ هر یو جلا جلا کار پرې وکړئ دوستانو موږ راځو دلته په کنفرسر ویډیو باندې کلیک کوو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته 3 کټګوریانې راسي صحیح ده اوله کټګوري چې د های کوالټي چې ده هغه له تقریبا 10 ام بي نه شروع ده تر 350 پورې دغه ویډیو چې ده نور تاسو دلته خپل ریزولوشن ورته انتخابوئ تاسو چې هغه ورته انتخابوئ نو هغه تاسو خوښه ده نو دوستان تاسو وینئ د دې کوم ریزولوشن چې ده مثال ریزولوشن یا د ام بي سایز چې ده له 10 نه تر 350 پورې ده صحیح ده په های کوالټي کې به وي ده دوستانو په لوی کوالټي کې به د دې سایز چې ده له 8 ام بي نه تر 9 ام بي پورې ده صحیح ده دغه دوه خبرې شوې یوه های کوالټي شوه یو لوی کوالټي شوه او درېیم خبره چې د کسټوم ده کسټوم په دې معنی دوستان چې تاسو غواړئ په خپله خوښه باندې دې سایز ورکړئ مثال خبره دې ریزولوشن په دې اندازه باندې راولئ 250 راولئ او بیټري ټي مثال په دې اندازه راولئ یا دومره کموئ غټوئ زیاتوئ نو دوستانو دا ستاسو چې د کسټوم مطلب تاسو په خپله خوښه باندې کولی شئ د دې سایز جوړ کړئ او په دغه کټګورۍ کې دوستانو بیا خپل انتخاب شوی دی له ځانه چې دې کې تاسو کسټوم یا کوم خاصه ورته دلته انتخاب کوئ مثلا تاسو 8 ام بي غواړئ یا تاسو 8.0 ام بي غواړئ یا 8.5 ام بي غواړئ یا 8.8 ام بي غواړئ او داسې دوستانو پورته تاسو کولی شئ 9.1 ام بي غواړئ 20.2 ام بي غواړئ هر یو کې چې تاسو غواړئ په هغې باندې به کلیک وکړئ او دوستانو نو به تاسو مثال زه راځم دلته 4.9 ام بي کلیک کوم کله چې دا کلیک وکړو دوستانو صرف د موږ تاسو وینئ د دې دغه شروع شو کمپلیټ شروع شو دوستانو زه راځم دا کټ کوم ځکه موږ ته اوس معلومات یا موږ ته ښکار نه ده دوستانو موږ صرف تاسو ته معلومات په دې ویډیو کې درکوم دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ های کوالټي هم دلته کولی شئ او کسټوم یې دلته کولی شئ دوستانو په کسټوم به انشاءالله پوه شوي چې کسټوم یعنې تاسو کولی شئ په خپله باندې د ویډیو سایز جوړ کړئ دوستانو هغه نه بس چې تاسو کولی شئ مثال د دې ام بي یا د ریزولوشن دغه تاسو وینئ دغه شنه کلر کې ام بي مثال د جی بي راولي 9 ام بي شو داسې تاسو راځي 15 15 همداسې نور هم زیاتېږي تر 240 پورې صحیح ده نو سره په دې سره تاسو کولی شئ خپله کسټوم نو د دې ویډیو کومه سایز چې دی اوریجنل سایز دی 950 صحیح ده نو تاسو کولی شئ دا په دې اندازه باندې راولئ صحیح ده دلته دوستان تاسو دغه کومه ویډیو چې ده دا ستاسو پخوانۍ ویډیو دی یعنې 9.0 دغه ویډیو چې ده او د بل سایډ کې چې د سره ښکاري د ښي لاس ده نو دا به دوستانو دلته به ستاسو د ویډیو کومه سایز چې ده هغه به دې کې غمیږي تاسو ګورئ دوستانو موږ اوس داسې راوسته کم شو 22 شو ان د دې چې به تاسو کولی شئ 7 ام بي پیل راولئ دوستانو په دې سره تاسو بیټري ټریټ هم کولی شئ او دلته به تاسو په
کمپریس ویډیو باندې کلیک وکړئ. تاسو چې خستون کې هر ځای باندې تاسو انتخاب وکړو صرف را بشه دلته به کلیک وکړئ دوستانو ستاسو پروسیسینګ به شروع شي او دا ویډیو به کمپریس شي. ستاسو بیا لازم دا هم کټوم نو بیا به بیک ته راشئ دوستانو په دویم کې به کټ یعنې تاسو غواړئ دغه کومه ویډیو چې د هغه هر ځای کې تاسو غواړئ کټ کوئ مثال دغه ویډیو د زه تر دې چې پورې داسې راولمه د دې دا برخه کټومه داسې دوستان تاسو ولیده دلته کمپریس ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ دا ویډیو دغه برخه به چې ده دا به له منځه لاړه شي. نو سره په دې باندې تاسو شوی شوي دلته به صرف په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو انتخاب ورته وکړئ د MB چې څو MB کې تاسو غواړئ مثال زه غواړم 11 MB کې تاسو ولیدل دوستانو د دې پروسیسر هم روان شو دوستان دا به هم تاسو کټ کړئ او دې سره دوستانو تاسو بل آپشن چې په دې کې دا پاست معنا دوستان تاسو 1.15 پیکس کې کوئ پست کوئ چې زه وایي مثال خبرې کوم آپشن کې تاسو غواړئ او تاسو ورته انتخاب کړئ دوستانو کې بدل تاسو وکړئ کله مو چې وکړئ تاسو پروسیسر به همدلته روان شي دوستانو په دې به هم پوه شوي دوستانو تاسو ولیدل فرست فارورډ او ایکسټراکټ MP3 تاسو کولی شئ دوستانو خپل کوم ویډیو چې د هغه په MP3 شکل باندې تاسو واړوئ صحیح ده افلای ویډیو تاسو خپل ویډیو چې د په دې کې اپلای کولی شئ او دوستانو دې نه وروسته تاسو شیر کولی شئ ډیلیټ کولی شئ کوراف ویډیو دې کې دوستانو تاسو خپله ویډیو چې دی اوس تاسو سره باندې انټرنیټ نشته بیرن تاسو چې خپل انټرنیټ وي په یو سره تاسو آپشن درکړي چې دې کې تاسو هم کولی شئ ویډیو کوراف کړئ. نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو ډېر ښایسته ویډیو ده او دوستانو د ملګرو سره شیر کړئ دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده ضرور دا سره انسټال کړئ دوستانو تر بلې ویډیو چې بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله